السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو په دې سوشل میډیا باندې یو جنګ د الف خان شیرپاو زیشان او سید ولی شاه ترمنځ یو جنګ شروع ده چې هغه بر خاندانو پورې ورسېده. اوس په سوشل میډیا باندې د یو بل خاندان کنځي لګیا یو او بل دواړه طرفو دا سلسله روانه ده. نو د دې مخنیوي پکار ده ځکه چې یو بل ته د مرګ هم دمکیانې هم ورکول کېږي. د دې مخنیوي پکار ده. موږ باید چې داسې په دې کې یو رول ادا کړو چې د دوی دواړو ترمنځ د دریوړو ترمنځ یو روغ راشي او دغه جنګ چې دا ختم شي. ګورئ کتونکو لکه د الف خان شیرپاو او د جان حبیب جنګ یعنی جنګ په سوشل میډیا باندې وو. نو ما هم نور کسانو موږ ویلي چې یاره د دوی دواړو ترمنځ لګیا دي. یو بل ما ته ضرورت نشته چې زه په دې کې راشم یا بل نشته یا بل ته ضرورت نشته چې هغه په دې کې راشي. مول چې لګیا دي یو بل باندې الزامونه لګي ما په ویډیو نه کوله بل هم ما په خپله ویډیو پې نه کوله. نو څه چې هغه د زنانه پنډي زنانه واقع راغله په هغې باندې ما په ویډیو کړل چې تاسو دواړو په خپل منځ کې لګئ خو زنانه چې د هغه منځ کې مه راولئ. نو هغه وخت کې ما ویډیو کړی په دې باندې ما ویډیو نه کول. د دې دواړو ترمنځ جنګ و. نو سید ولی شاه پکې راټوپول. هغه هم لایفونه سټارټ کړ او تنقید یې په چا کوو په الف خان شیرپاو باندې. ګورئ زه دلته د ګورئ یو خبر زه وکړم که چیرې زه یو کس باندې ویډیو کوم صحیح شوه. نو مثال زه د الف خان شیرپاو درکم یا زه الف خان شیرپاو پسې ویډیو کوم خو زه به الف خان شیرپاو ته وایم چې وروره دغه مسافر دغه پښتانه د دې شي خلاف دي چې ته به د زنانه ویډیو به نه کوې. که ته چیرې بیا هم وایې چې زه د زنانه ویډیو کوم بیا خپل فاونډیشن کې بورکې راوړه کېږده چې کومه زنانه راتله د هغې تا ویډیو کوله هغه ته زنانه ته بورکه ورپسر کړه چې بلکل معلومات ونه شي صحیح شوه. په حیا او په پرده کې د هغې ویډیو جوړه کړه. نو که زه الف خان شیرپاو ته وایم خو زما کار به دومره چې زه به ورته وایم چې یاره دا کار دی داسې ده داسې مه کوه صحیح شوه لکه ما څنګه ویل. نو ما ته په کار نه ده چې زه روزانه هغه پسې شم او د هغې پرسنل چې کوم وایسونه دي د هغه وایسونه زه راواخلم د هغه وټساپونه میسجونه زه راواخلم او زه په سوشل میډیا باندې وایرل کړم. نو هغه خو په شرمونه وشرمېده. نو هغه ما پرېږدي. نو داسې سید ولی شاه ته هم پکار و چې سید ولی شاه ته ضرورت نه و چې د الف خان شیرپاو او د جان حبیب ترمنځ چې کوم د دوی منځ کې چې جګړه روانه وه نو دې ته سید ولی شاه ته پکار و چې یاره په د دوی منځ ته راشي او بیا د الف خان شیرپاو باندې ویډیو کې الف خان شیرپاو باندې ویډیو کې لکه زه څنګه وایم چې یار تاسو پرې نقید هم وکړئ خو داسې نه ده چې یار ته د هغه پرسنل میسجونه راواخلې او بیا هغه د ولو سره شیر کړي چې یار دا په ګروپونو کې دا وایي دا په ګروپونو کې وایي دا وایي. نو داسې تا ته کول پکار نه د هغوی خپله مسله وه یو بل پسې هر څه ویل. موږ ته ضرورت نه و چې موږ دوی کې ټوپ کړي وای یا زموږ دا کار نه. خو سید ولی شاه نه اول غلطي دا وشوه چې سید ولی شاه د شیرپاو الف خان شیرپاو ټول ویسونه هغه په سوشل میډیا باندې وایرل کړل. نو ظاهر ده چې هغه خبرې چې هغه تر اوسه پورې چا نه وي اورېدلې هغه شیر شوې هغه پبلک شوې ځکه چې واټساپ ګروپو کې خو هر قسم خبرې کېږي. دغه خبرې چې په سوشل میډیا باندې شیر شوې سید ولی شاه شیر کړې او لږ نه وروسته بیا چې د دې د خاندان کوم یو کس چې دا هغه په لندن کې ناست هغه بیا ویډیو کړله چې دا سید ولی شاه اصلیت ده او د دې ښځه داسې ده او د دې پلار داسې ده د پلارکۍ داسې ده ډینګی داسې ده کور یې داسې ده. سید ولی شاه چې دا هغه په ژړا شو چې یار ما سره تاسو داسې غلط کار وکړ ځکه چې تاسو ته په کار نه زما خاندان هم کنځلي. ګورئ چې ته بل کس ذلیله کوې بل کس رسوا کوې نو هغه تا پرېږدي. زه تا ته یو مثال درکړم هغه به تا پرېږدي چې بل کس ته ذلیل کوي خو خامخا هغه ته ذلیل کوي که. ګوره بار ته یو خبره زه تا ته وکړم چې بار ته په لایف کې راځي او خپله ښځه بار یادوي هغه خبره ختمه شوه. اوس بار چې دا خپله ښځه نوم مه اخله هغه خبره ختمه شوه. او بل ته زیشان ښیي چې زیشان له وجه چې دا زمونږ پرچم خرابېږي زمونږ پرچم ته توهین کېږي د زیشان له وجه. ځکه کم کنځل نه کوې ته کنځل نه کوې ته خو تر اوسه پورې لګیا یې نو ستا زیشان کې خو ما ته فرق نه نظر راځي ځکه ته هم کنځلې کوې هغه هم کنځل کوې. نو ته وایې چې د هغې په وجه باندې دا د پرچم توهین کېږي او ستا له وجه به هم کېږي ځکه چې ته هم کنځلې کوې. نو ستا او د زیشان ترمنځ فرق ما ته بلکل محسوس نه کېږي. نو بیا ته وایه چې یار زما خاندان داسې زما خاندان او هغوی چې دا زما خاندان وکنځو زما ښځه یې پکې راوسته زما ګورئ که چېرته ستا خاندان ستا ته پروا وه چې یاره زما خاندان کنځل کېږي یا زما خاندان ته کنځل کېږي نو اول به تا کنځل نه کول. ستا هر لایف کې ته کنځل نه کوې که ته واقعي ته غیرتي وایې تا ته د دې شي معلومات وایي چې یار سبا زما دا خاندان پورې دا خبر رسي زه ولې کنځل وکړم. چې یو کس په سوشل میډیا باندې کنځل کوي نو هغه ته د خپل خاندان پروا نه
چې یو کس کنځل نه کوي هغه ته د خپل خاندان پروا یې چې یار زه که یو کس ته کنځل کوم سبا زما خاندان ټارګټ کېږي زه به کنځل نه کوم زه ولې کنځل نه کوم تر ننه پورې ما په هر کس پسې ویډیو کړی هر کس پسې مې ویډیو کړی طاهر خان پسې زیشان پسې هر کس پسې مې ویډیو کړی خو ما چاته کنځل نه دي کړی ما چاته خور مور نه دی یاده کړی ما زه د چا پرسنل لایف ته نه یم تللی زه د چا خاندان پورې نه یم تللی چې کنځل کوې نو کنځل به اورې ځکه ګوره ستا په لایفو کې کنځل راځي نو چې لایفو ته راځې بیا کنځل کوې نو په دې پوه شوه په دې پوه شه چې د خپل خاندان هم تا ته پروا نشته ځکه چې ته کنځل کوې نو ستا خاندان نه به کنځل کېږي که نه نو زه تا ته الف خان شیرپاو ته یا بل ته یا زیشان ته یا دې ټولو ته زه دا خبره کوم چې خپل خپل ګریوان کې وګورئ ستاسو کومې غلطیانې هر کس کې غلطي شته زه نه وایم چې یاره الف خان شیرپاو به صحیح انسان 100% به صحیح نه هغه کې هم غلطي شته تا کې هم غلطي شته زیشان کې به هم غلطي جان حبیب کې هم خپلې خپلې غلطیانې ختمې کوي او نور په دې سوشل میډیا باندې دغه خاندانه پورې مه ځئ هر څه چې کوئ لایف راځئ صحیح طریقې باندې لایف وکړئ کنځل مه کوئ د چا خور د چا مور مه کنځئ یو پیار محبت پیدا کړئ په پښتنو کې نفرت مه پیدا کوئ یو بل ته کنځل مه کوئ یو بل ملک مه ټارګټ کوئ نو تاسو به څوک کنځل نه کوئ زه چاته کنځل نه کوم تر ننه پورې ما کنځل نه کړي نو کتونکو دغه پیغام چې ما کومې خبرې ما تاسو سره شیر کړې ویډیو در سره لایک کړئ ویډیو در سره شیر کړئ او نیکسټ ویډیو پورې ما ته راکړئ اجازه د الله په